د علي اباد ولسوالۍ د غرو په لمنو کې سږ کال په لسګونو جریبه ځمکه کې خټکي کرل شوي دي. په دغه ولایت کې یو شمېر بزګران وایي چې دوی په دې ولایت کې د هر نوع بهرنیو خټکیو تخمونه کرلي وو چې اوس مهال حاصلات هم خورا د قناعت وړ دي. الحمدلله ثم الحمدلله فضل خداست نگه نسبت از سالهای قبلی ما چون همین تخم‌ها را که از کوشش کردیم که کنترل کنیم ببینیم یک استفاده کرده رفتیم کدام ازی به ما خوب است. الحمدلله نسبت از دیگه سالا تقریبا حاصل ازی 20% بالاتر از دیگه سال است. خود تخمایی است که از ما تخمای کاملا خارجی است. تخمای هایبرید است به نام گرمه میگیم ما اینجا. فضل خداست نمیدونم حاصل ازی دیگه فکر کنم یک 3 روز یا 4 روز پس در دست آمده خود در دست آمده بسیار کمتر 3 روز 4 روز بعد ان شاء الله زیاتر میاد. په ورته مهال بیا د کرنې برخې مسؤلین د کندوز ولایت اوبه او هوا د هر ډول خټکیو او میوو کښت لپاره مناسب بولي او زیاتوي چې سږ کال د خټکیو حاصلات له سلنه زیات شوي دي. سږ کال الحمدلله د کندوز په ولایت کې د پالیزو د هندوانو د حاصلاتو په مجموع کې 10% زیاتوالی راغلی او د دې اصلي علت دا ده چې موږ د حقینو ته بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي ښې مشورې او هغه هم ټریننګونه ورته برابر کړي دي او بل کورې کې میوې دا شیان ورته توضیح کړي دي. په مجموع کې الحمدلله سږ کال حاصلات. بل لور ته د دغې ادارې مسؤلین د بزګرانو د حاصلاتو بازارموندنې په موخه د جدي هڅو خبره کوي او وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او ذخیره کولو لپاره به په دې ولایت کې سړې خونې جوړې کړي. په تلاش کې یو مرکز موږ سره د دې اطمینان راکړی وعده را سره کړې تقریبا تخنیکي سروې سوې ده نو کېدای شي عملي چارې نږدې ورځو کې پیل سي په دې روانه بودیجه کې او بل د بازارموندنې په بخش کې موږ کوشش کوو چې تاجکستان خوا ازبکستان خوا د ګاونډي هیوادونو سره موږ ښې مشران ښې اړیکې برابرې کړو. په کندوز کې د خټکیو حاصلات په داسې حال کې مخ په ډېرېدو دي چې په دې ولایت کې د یو شمېر نورو میوو حاصلات هم زیات شوي چې له امله یې کروندګر او باغ لرونکي هم خوښ کړي دي.